او زمانونو یو خبره بلم ده پکې په دې ورځ باندې د تاریخ یو عظیمه سانحه واقع پیښه ده او د تاریخ په مخ د ځمکه دومره عظیم ظلم شوی دی دومره عظیم ظلم چې داسې نه مخکې شوی دی نه به تر قیامته پورې وشي عظیم ظلم هم په دې ورځ شوی دی هغه ظلم څه دی هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دغه ورځ شهید شوی دی دا هم د تاریخ یو عظیم الشان زیاتې یو ظلم یزید بادشاہ شو موروثی بادشاہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ په خپله زندګۍ کې دا فیصله وکړه چې ما نه پس به یزید بادشاہي هغه قصه اوږده ده که موقع وه چې د بل وخت به درته وکړم حضرت حسین رضی الله عنه ته د کوفې خلکو خطونه ولېږل یو بنډل وی راځه دا بادشاهي تم مه منه مونږ یې هم نه منه مونږ در سره یو ډېره ښه ده حضرت حسین رضی الله عنه سره د ټول مستقل مکمل خاندان د تره بچي خپل بچي ریرونه د قوم یعنی د رسول الله مبارک د خاندان چیده چیده خلک سره د زنانو کوفې ته روان شو دې نه مخکې خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل ولیږه مسلم ابن عقیل ته ټول د کوفې او ګردونوا خلک راغون شو وی شابه کله به راځي هغه خط ولیږه حسین رضی الله عنه ته وی راځه او چې خط یې ولیږه هغه ظالمان د مسلم ابن عقیل نه واوړېدل او هغه شهید کړ بیا خو هغه حسین رضی الله عنه را روان شوی خیر هغه واقع اوږده ده کربلا میدان هغې ته راورسېد ولې دوه وجې دي وجې ډېرې دي خو دوه یو دا ده چې د بادشاه او د خلافت اسلامي طریقه دا نه ده چې دا تا کمه کړې ده د بادشاه او د خلافت اسلامی طریقه دا ده چې اهل الرأی دیندار صالحان عقلمند او د دین سمج سوچ والا خلق به یو ځای شي شورا نو هغوی به انتخاب کوي داسې نه چې زه پلار یم او زما نه پس به زما زوی بادشاهي مثلا داسې به نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله مبارک نه پس په صحابو کې اول نمبر صحابي دی داغه خلافت خو بېشکه یو وخت کې د انصارو منځ کې یو جمګټه جوړه شو انصارو دا سوچ کو چې موږ یو خپل بادشاه مقررو او دا هغه وخت چې رسول الله مبارک وفات شوی ابوبکر صدیق او عمر صاحب ته چالو دی پې ورغلل وی څه کوې وی موږ ځان له بادشاه مقررو خیر خبرې اوږدې دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې الائمة من قریش بادشاه د قریشو نه پکار هغې ومنل انکار یې ونه کو او بیا د حضرت ابوبکر صدیق په لاس په هغه سقیفه بنو ساعده کې بیعت شو او بیا چې مدینې ته راغی جومات ته نو داسې څوک هم نو چې د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت نه کړی حتی حضرت علی رضی الله عنه یو سور ودې لږ په دې خپاو چې موږ سره پکې مشوره نه ده شوې لیکن چې ورته پته ولګېده چې د مشورې وخت نو بیا راغی او په میدان کې حضرت علی رضی الله عنه هم د حضرت ابوبکر صدیق سره بیعت وکړ ابوبکر چې کله عمر رضی الله عنه مقررو نو هغه خپل زوی نه دی مقرر کړی خپل زوی نه دی مقرر کړی حضرت عمر شورا جوړه کړه او زوی پکې شامل کړه عبدالله ابن عمر د شپږو کسو شورا یوې زوی خدای ووی چې زما زوی به هسې تسلی دپاره تاسو سره ناست دي که بادشاهي ورکوئ دله به نه ورکوئ حالانکې زوی لوی سړی و عبدالله ابن عمر نو یو خو دې باندې خپه و چې دا خو موروثي خبره نه ده دا خو به یو بادشاه بل زوی مقرروي بل به بل مقرروي هغه کې به اهلیت وي او یا به نه او دویم دا ده چې خلافت به یو شورا وي صحابه موجود دي
مدینه ډکه ده صحابهونه، نو په کار دا و چې صحابو سره مشوره شوې وي، هر څوک کې بادشاه مقرره و. او دریم د هغه زړه کې دا هم وه چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې الخلافتو زما نه پس به خلافت 13 کاله پوره شوې دي. اوس دا عامه بادشاهي ده، نو چې عامه بادشاهي ده نو عام بادشاه ظلم هم کوي انصاف هم کوي. نو د سره زه ملاقات کوم د عزیز سره، هسې بیعت نه کوم. ځای په ځای ګورنران ټول نوجوانان دي، ټول هلکان دي، ظلمونه شروع دي، خپل خاندان یې هر ځای کې کېنو، ظلمونه شروع دي، تاسې بیعت نه کوم. د سره زه ملاقات کوم، خبرې کوم، که چرته زما خبرې مني او د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي کوي، خو ډېره ښه بیا به بیعت وکړم. او که د اسلام او د شریعت په دایره کې دننه بادشاهي نه کوي، قطعا د بیعت نه کوم. اصل خبره دا وه. جنگ وشو او 72 یا 73 یا 70 د خاندان نبوت ګلان پکې شهیدان شو، چې په هغې کې ټول د حضرت حسن رضی الله عنه بچي، د مسلم ابن عقیل بچي، الله د حضرت حسین رضی الله عنه بچي، هلکان ماشومان واړه لوی، یو د حضرت حسین بچي علي چې رستو زین العابدین ورته وایي، دې ته بچ پاتې شو، باقي ټول شهیدان شو. اوبه پې بندې وې او دوی ورته وایي ای ظالمانو، د فرات اوبه نن خندیران څکي، خو د رسول الله مبارک په نوسو بندې دي. نن د دریاب اوبه، دریای فرات اوبه دا سپي څکي، خو د پیغمبر په نوسو باندې بندې دي. هغې ټول شهیدان کړل، مړه یې کړل. ظلم وشو. په تاریخ کې داسې ظلم به نه شوي او نه به وشي. او زما وروڼو په دې ظلم کې دا ټول شهیدان کړل. زنانې د خیمو نه بې ستره راوویستې. که زنانه څوک دي؟ ټول د پیغمبر مبارک نوسې دي، ټولې د نوسو ښځې دي، د خاندان جنکې دي، د بیبي فاطمې اولاد دی دغه زنانه، او د پیغمبر مبارک د خاندان د بې ستره راوویستې او په مخ یې کړې، او دا 2 او یا 3 او یا ګلانې دا په میدان دغسې پرېښوده، او د حضرت حسین سر یې په نیزه کې ورکړه، اوچته یې کړه. څومره ګرانه د الله دي مسلمانو سر. د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې په نیزه کې ورکړه، مخکې روان دی، او دا ښځې او دا بچي او نوسان وسې دا ورپسې دي. بیبي زینب د فاطمه بیبي لورو، او د حضرت حسن او د حضرت حسین خور، شاتم ګوري او د رور سر تم ګوري، او چغې وی بے اختیار وا محمدا، اے زما بابا جی، اے محمد صلی الله علیه وسلم. لک خود د خپلو نوسو خبر واله کنه، د خپلو انګیندو او د دې نوسان وسو او د دې بچو خبر خود لږ واله. په میدان پاتې شو تس نس، بے کفنه بے جامو پاتې شو، نه جنازه شته، نه قبر شته، نه لمبول شته، نه دفن شته. د خبر خو واله. او بیا هغه سر ته ګوري او یې رورا حسینه، ای د جنت د حورو سرداره. او دغه وخت کې غالبا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یا بله بیبي د غالبا دا ده مشکات کې شته، اوده وه او د خوب را پاڅېده ډېر په هیبت. وی رسول الله مبارک مې خوب کې ولیده، ببر سر، ببره ګیره مبارکه او دوړې خاورې پې الوتې دي، لاس کې شیشه ده، پکې وینه ده. مې د الله رسوله ولې پریشانه، تکلیف او د ویښتو ته درد و غبار ته ولې پریشانه؟ دا لاس کې دې څه دي؟
وی ما ته وی شهدت قتل الحسین آنفا دی وخت کې د حسین شهادت ته ولاړو مغې نه رالم لږه وینه مې بوتل کې راغشتې ده زما د بچي د حسین وینه ده په دا بوتل کې دا سر یې وړه د کوفې گورنر ته عبیدالله ابن زیاد ته هغه ته یې مخکې کېښود دی ډېر خشته و ډېر ښکلی حضرت حسن او حضرت حسین حسن د پیغمبر د دې نامه نه بره د حسن وجود د رسول الله مبارک په شانتې او د نامه نه لاندې د حضرت حسین وجود د رسول الله مبارک په شانتې ډېر ښکلی و د حسین د حسن به خلکو تعریف کاو خشته و نو د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد ظالم سره چوکه وه نو د پوزې او د شونډو له داسې رابروله او خانک کې ورته دا سر پروت دی وی ډېر ښکلی دی نو هسې د طنز یې وی خلک وی دا ښکلی دی دا څنګه ښکلی دی حضرت انس وی زه به مجلس کې ورغلم ما وی ای عبیدالله ظالمه اوچته که چوکا زما د الله په ذات قسمی چې ما په خپله دا شونډې لیدلې دي چې رسول الله مبارک ښکل کړی دی هغه شونډې چې د دواړو جهانو مبارک سردار ښکل کړی دي دی په چوکه وی دواړو سره د رسول الله مبارک انتهایی مینه وه حضرت حسن چې پیدا شو رسول الله مبارک خبر شو نیغ ولا کور ته ورغی ګوټي ولا ورکړه خوله مبارکه کیشې ووهه او دلې خوله کې ورکړه او وی بچې څه نوم م ورته ایښودی دی وی حرب حرب څه ته وایي بهادرۍ ته وایي جنگ بهادري یعنی د بهادرۍ خاوند بهادر معنا به وکړم زه زیدون عدلون بهادر معنا به وکړم بهادر علي بهادرو زوی لم دا نوم ایږدي رسول الله مبارک وی نه بچې حسن نوم ولکې حسن معنا ډېر ښکلی دا خو ډېر ښکلی دی 11 میاشتې پس بیا حضرت حسین پیدا شو رسول الله مبارک ورغی څه نوم هم ورته ایښودی دی اقه نوم د هغوی خوښ وی حرب وی بچې حسین نوم ولکې او حسن او حسین هغه نومونه دي چې د نن نه مخکې په تاریخ کې دا نوم چا بچي له نه دی ښودلی او یو روایت کې راځي چې بچې الله ما ته ویلی دی الله چې دا دوه هغه نومونه دي چې دې نه مخکې د بل چا نو دا د دې نه وسوله کېده نومونه ولا الله منتخب کوي او پیغمبر مبارک ولا منتخب کوي نومونه حسن ډېر ښکلی حسین ډېر ښکلی وګورئ ورونو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو رسول الله مبارک ډېر ښکلی و که نو نو د پیغمبر د نوم نه پورته عیسی هغه شکل د حسن نوم نه لاندې د حسین نو د پیغمبر وجود په دواړو تقسیم دی نو دواړه به ښایسته ني ښکلې به ني دواړه مزیدار ښایسته او لا واړه دي زما رونو د مور پی خوري لا ماشومان دي واړه دي لا بالغان نه دي مونځ پې نه دی فرض روژه پې نه ده فرض زکات پې نه دی فرض او دقه ټیم کې لا واړه دي او ماشومان دي لوبو والا کلونې دي رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دا بچی چې دا ماشومان کلونې لوبې دا به د جنت د ځوانانو سردار یوازې دا نه چې جنت ته به ځي د ځوانه او مور به سیدة نساء اهل الجنه فاطمه به د جنت د ښځو سردار بچی دی بچی او فیصله کېږي خلک خو چې نیک عمل وکړي نو جنت ته به ځي جهاد وکړي جنت ته به ځي روژه ونیسي جنت ته به ځي منځ وکړي نو جنت ته به ځي علم وکړي نو جنت ته به ځي نو حفظ وکړي نو جنت ته به ځي شهید شي نو جنت ته به ځي نه دا لا په عمل پیږي نه بچي دي او جنت نه د جنت د ځوانانو سرداران
رسول الله مبارک چې به د سفر نه راغی نو بی فاطمه کره به ورغی وی د ماغه بچي څه شو راوی باسه راوباسه د ماغه بچي دا دواړه به ورته رالل او قسم دی یو ځل دوی دواړه را روانو رسول الله مبارک ورته کېناست دی حسن ته کېناست او لاسونه ورته داسې کړل او د رامنډه کړه د رسول الله مبارک د غاړه غټۍ ورته راغله یو به دی یو غیږ کې اوچت که بل دی بل غیږ کې یو صحابي وي د شپې مې څه کار و نو ورلم رسول الله مبارک لا شپه ده په ځان یې څادر اچولی دی او د غیږ کې څه دي پټ کړي دي ما وی چې دا څه شی دی ما دې تپوس وکړه الله رسوله زما خو دا غرض دی دې لرالم دا څه شی دی چې دا څادر دې پیچولی دی وی زر یې ته څادر لرې که نو په دې یو رونې حسن ناستو په دې بل حسین ناست وی ما ته وی چې انی احبهما دې دواړو سره زه ډېر محبت لرم تم ورسره ګورې مینه وکړه دمرې خوښ و او یو ځل رسول الله مبارک ورته ټیټ شو وی زما په د اوږه راسور شه ټیټ شو ورته او د پیغمبر په اوږه ورسور شو رسول الله مبارک دوی بچې وی داسې سورلي به دې چې تلي دي الله اکبر یو ځل یې په اوږه دی یو صحابي وی یا غلام نعم المرکب رکبتا لکه په ډېره ناشنا سورلی سورې خشته سورلی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک په داسې وی و نعم الراکب هو سورلی خام مزیداره ده خو شاه سوار هم ډېر مزیدار دی ایرونو دغه بچیم مخلوق د خدای پرې نه ښودل دغه ماشومان او ګلان او د پیغمبر هما ریحانت دا زما خوشبویي ده دا زما خوشبویي ده رسول الله مبارک به پوزې ته رانږدې کولو بویول به کولول به ام چا معاف نه کړل شهیدان یې کړل هغه حسین رضی الله عنه هم شهید که سر یې ته پرې که هغه حسن تم زهر ورکړی شو شهید شو هغه عثمان چې کائنات په هغه ورځ روانېدل کروانېدل اسمان ماتېده نو مات شوی به هم چا پرې نه ښود شهید یې که هغه علي هم په خنجر اووت شهید شو هغه عمر فاروق رضی الله عنه هم په خنجر اووالی شو شهید شو د بادشاه دپاره او د دنیا د مال دپاره دی سره هم ظلم وشو چا پرې نه ښودل هغه بندگان چې ځان ته مسلمانان وی د قیامت پر ورځ به د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګوي د حضور پاک د تره د حضرت حمزه قاتل راځي د حضرت حمزه قاتل راځي او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېږي مسلمانېږي او پیغمبر علیه السلام ایمان قبلوي ډېره ښه ده قبول وی خو یاره داسې کار وکړه چې ستا دې مخ ته ګورم نو ما ته د خپل تره هغه پرې کړې شونډې او سترګې یادېږي نو که ما ته مخامخ کېږي نه نو ښه وی بس هغه هم د جهاد لار واخېستل نو د حضرت حسین هغه سر به نه ور یادېږي د قیامت پر ورځ به دې څه وایي چې موږ له به رسول الله مبارک سپارښت وکړي موږ به هغه ته ور مخامخ شو په څه دې وجلي دي ظالمانو سر هم ته په څه پرې کو نیزه کې هم ورکو او نخرې مو پرې کړې ظالمانو ولې لیکن زما وروڼو حضرت حسین شهید شو لاړ خپل نیکه له ورسېد حضرت حسن شهید شو لاړ خپل نیکه له ورسېد حضرت حسین د اسلام دپاره قرباني ورکړه خو نوم یې تر ننه پورې جمع دی که نه دی د حضرت حسن نوم تر ننه پورې جمع دی او چې چا ظلم کړ عبیدالله ابن زیاد په هغه خدای یو بل ظالم مسلط کا او سرونه یې پرې کړل او چې سرونه یې پرې کړل الله یو راوي وایي وی ورلم د دمشق جومات ته سرونه دقسې پراته دي یو عبیدالله ابن زیاد چې دا کم د کوفې گورنر و حسین رضی الله عنه د چا په ظلم او په اړه شهید شوی و د هغه سر هم پکې پروت و وی خلک د ګیر چاپېره تو دي او خلک وی قد جاءت هغه دې راغله ما چې دا څه یادوي چې ورلم یو اجدها خامارو په دې سرونو کې داسې ګرځېده نیغ د دغه عبیدالله ابن زیاد سپېموله ورغې پکې ورننوت
او بیا تیروت بیا به غیبه شوه بیا به راله بیا به نور سرونه پرېښودل او د هغه په سب سپېمو کې به ورننوته بیا به ووته خلکو به ویې غدې بیا راله بیا به ورله او د حضرت حسین د قاتل چې چا اډر کړی و د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې به ننوت او خدای مردار لیکن د یزید د قبر هم تر ننه پورې پته نه لګي او عبیدالله ابن زیاد د قبر هم تر ننه پورې پته نه لګي هغه خلکو چې دا ظلم وکړه تر ننه پورې په خلک لعنت وایي لیکن د حضرت حسین رضی الله عنه نوم تر ننه پورې جمدی دی که نه دی یزید د 39 سال عمر کې مړ شو 39 یو کم 40 کالو کې زوی راغی په تخنشین شو او زوی زمانه عجیبه ده که د زور زمانه ده د 19-20 سال عمر دی چې بادشاه دی د نور رسو کا ذالک مساقلی څه به تجربه یزید 39 سال عمر کې مړ دی د قبر پته نه لګي یو کم 40 کاله کې او زوی راغی د 19 کالو په عمر کې بادشاه شو 40 ورځې بادشاهي وکړه 40 ورځې په یو 40 ورځې ټول بنو امیه د خاندان خلق چې کم چیده مشرانو راغونډ کړل مشوره کوم 40 ورځې حکومت په یو 40 راغونډ کړل یو 40 بنو امیه چې کم د خاندان چیده خلق و گورنران وزیران د شورا خلق د ټول راغونډ کړل او هغې وی چې څه اډر جاری کوي چې څه به وایي هلک دی او چې ټول ورته راغونډ شو ټول چوکۍ راواغېسته دا چوکه چوکۍ راواغېسته او چوکۍ دقسې لاس کې ونیوه دغسې لاس یې پې کېښود او څه وایي ای بنو امیو ای زما گورنر او د چا بادشاه دی د 3 عیسوي دنیا بادشاه دی د څومره عیسوي 3 عیسوي دنیا باندې حکومت دی او عمر 19 کاله دی څوک یو عیسوي دی ای بنو امیو گورنرانو وزیرانو پارلیمنٹ ممبرانو صوبائی قومی اسمبلی ممبرانو شورا ممبرانو کینه ټول حاضر یې ای جرنیلان ټول ناستی چې څومره د فوج جرنیلان دي ټول یې راغونډ کړي دي میدان کې ناستی هغې وایي چې څه اډر به جاري کوي چې څه به وایي اډر یې څه دی وایي واورئ وایي زما پلار یزید ډېر لوی ظالم و زما پلار یزید ډېر لوی جابر و زما د پلار د یزید د تخت لاندې د پیغمبر علیہ السلام د خاندان وینې پرتې دي زما د پلار د یزید د کرسی لاندې د رسول الله مبارک د خاندان لاشونه او وینې پرتې دي او زما د پلار د کرسی او د تخت لاندې د رسول الله مبارک د نوسی د حضرت حسین وینې پرتې دي زما پلار د حضرت حسین او د پیغمبر د خاندان په وینو حکومت کړی د هغه د تخت لاندې د رسول الله مبارک د خاندان د حضرت حسین وینې پرتې دي په دغه تخت زه لعنت لیږم په دا کرسی زه لعنت ویم چې د کومې کرسی لاندې د رسول الله مبارک د خاندان وینې پرتې دي په دا کرسی زه لعنت ویم چې د کومې کرسی لاندې د حضرت حسین غوندې هستی وینه پرته ده لعنت پې ویم درنه لاړم کونټۍ واغېسته کرسی م پیشه چې چاله یې خوښه ورکړې سلام علیکم خپل بچی یې مني زما وروڼو هېڅ شک نشته چې د حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی دی هېڅ شک نشته چې د حضرت حسین رضی الله عنه د خاندان سره زیاتې شوی دی ظلم شوی دی شک نشته په سر وس شوی دی د عاشورې لیکن دا خبره وره د دې ظلم د وجې د عاشورې ورځ سپېره کېږي نه ګورې تاسو نه تپوس کوم چې د جمعې پر ورځ څوک شهید شي هغه سړی بختور دی که جمعه سپېره ده جواب را سړی بختور دی جمعه خدای ورکړه که د اختر پر ورځ په چا ظلم شو شهید شو نو د اختر ورځ سپېره نه ده بلکې هغه سړی بختور دی نو د حضرت حسین رضی الله عنه د هغه خاندان که د عاشورې پر ورځ شهیدان شو نو د عاشورې ورځ سپېره نه ده بلکې هغې بختور دی چې خدای والا قیمتي ورځ ورکړه ورځ سپېره نه ده نو په دې ورځ باندې
دا به نه چې دا روز سپېره ده تورې جامې اچوه څه کوه نخرې کوه دا نشته په دې روز کې په دې روز کې څه شی دی په دې روز کې روژه ده حضرت حسین رضی الله عنه شهید دی نو تخصیص تر ورځې مه کوه نن کوه سبا کوه بل ورځ کوه بل ورځ کوه صدقه وکړه ثواب ورسوه صدقې ثواب زمونږ په مذهب کې رسېږي دین کې نفل وکړه ثواب وروبه رسېږي او په زړه کې خو خفګان شته دا نه چې نشته لیکن شریعت وی ظاهري کې به درو زونه زیات غم هم نه کې بهر کې زمارونو دا د دې لسمې ورځې متعلق څه دوه څلور خبرې مې درته وکړلې نو واقعي چې انتهایی ظلم زیاتې وشو خو هغه ظلم زیاتې په زړه کې د خفګان په خولې نه په لاسونو نه په وجود نه په جامه نه دا به نشته په شریعت کې دا ظلم نشته په شریعت کې بس خلاصه ده او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما تیره جمعه درته وي د دې میاشتې په لومړۍ ورځ هم شهید دی دا نه چې کنه ورځ سپېره شوه دا خو مبارک هستی وې نو رب العالمین دې مبارکو هستوله دا قیمتي ورځې ورکړی دی عاشورې ورځ پکې به هېڅ قسمه غلط رواجونه بلکل نه کوئ شریعت مطابق عمل به کوو شریعت مطابق دقه عمل دی چې خپل بال بچ له فراخه روزي ورکول او د شریعت مطابق د عمل دی چې په دې ورځ باندې روژه نیول دا مبارکه ورځ ده رب العالمین دې زموږ نه راضي شي الله پاک دې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه او دغه د شهادت او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او چې څومره د کربلا شهدا دي او د کربلا مظلومین دي مرحومین دي چې څومره ظلم شوی دی الله به ورکړي خو موږ مو الله د بدر د شهداو سره ملګري کې او د رسول الله مبارک سره ملګري الله هغوی چې د کم دین دپاره او د کم شریعت د بالادستۍ دپاره جهاد وکړو شهیدان شو الله هغه دین او هغه شریعت بالادستي راولي د هغه قرآن نظام زموږ په وطن کې راولي په نوم مسلمان وطن کې راولي د مسلمانانو اتفاق راولي اتحاد یې نصیب کړي د اختلافاتو نه وساتي الله ټول امت مسلمه په یو نقطه یو کې په یو قرآن او په یو سنت یو کې الله چې څومره بیماران دي ته ولا شفا ورکړي الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي